د دې کہانی آغاز د نیویارک ښار د مصروفه زندګۍ نه کیږي چرته چې رابن نومې یو جینۍ په یو فیشن میګزین کې د ایډیټر په توګه کار کوي. د دې ژوند ډېر مصروفه دی. د رابن یو بای فرند هم وي چې یوه شپه یې هغه په ډینر راوغواړي او ورته ووایي چې زموږ د تعلق 3 کاله پوره شو، نو زه غواړم چې آیلینډ ته په چکر لاړ شو او ښکلی وخت تیر کړو. رابن په دې اورېدو سره ډېره خوشحاله شي او د تلو دپاره تیاری شروع کړي او یو پرایویټ جهاز په کرایه واخلي چې د هغې د پایلټ نوم کوین وي. د تلو نه مخکې د کوین ګرلفرینډ هم هغوی سره په دې چکر کې شامله شي. دوی ډېر زر جزیره آیلینډ ته ورسي چرته چې د مخکې نه نور ډېر خلک هم راغلي وي. رابن دلته ډېره خوشحاله وي او هم په دغه شپه د رابن بوای فرینډ فرینک دې ته د واده پیشکش وکړي. په دې خبره رابن ډېره خوشحاله شي. بل سهار د رابن د باس رنګ راشي او رابن ته وایي چې موږ ته د یوې لوی فیشن شو دپاره ستا ضرورت دی او په بدله کې به تا ته ترقي میلو شي. رابن ته دې اهمیت معلوم وي ځکه هغه کوین ته لاړه شي او ورته وایي چې ما بلې جزیرې ته بوځه. په اول کې خو کوین انکار وکړي، خو چې کله ورته رابن د ډېرو پیسو ورکولو خبر وکړي نو هغه د تلو ته تیار شي. د رابن بای فرینډ چې د دې خبرې پته ولګي نو هغه ډېر خفه شي، خو رابن هغه پوهېږي چې هغه به ډېر زر واپس راشي. کوین او رابن په یو زوړ جهاز سره روان شي، خو په لاره کې د هغوی جهاز په یو طوفان کې ګیر شي. د بجلۍ د غورځېدو سره د هغوی ریډیو کنیکشن ختم شي. رابن ډېره ویریږي او د ډپریشن دوی په لوی مقدار کې وخوري چې په هغې سره هغه بېهوشه شي. کوین ګوري چې د جهاز فیول هم ختمېدو کې دي. د دې دپاره هغه په نږدې یو جزیره کې هنګامي لینډینګ وکړي، خو د لینډینګ دوران کې جهاز یوې غټې ګټې سره وجنګېږي. بله ورځ چې طوفان لږ کم شي نو رابن په هوش کې راشي او کوین ورته ووایي چې د جهاز ګیر خراب شوی دی او هغه یې نشي ټیک کولی. په دې سره رابن خفه شي او د رابن نه خپلې پیسې واپس غواړي. کوین په غوسه کې د هغې ټولې پیسې وشلوي. اوس دلته کې هغو دواړو د ژوند دپاره د فنا او د مدد دپاره د یو نشان ضرورت وي. جهاز کې د تلاشۍ په وخت رابن ته یو لایف جیکټ په لاس راشي، خو کوین هغه خبرداره کړي چې سمندر کې پورې وتل دومره اسان نه دي. بل خوا د رابن بوای فرینډ او د کوین ګرل فرینډ ریسکیو ټیم را وغواړي. بل خوا رابن او کوین د اوبو په تلاش کې وځي او یو آبشار بیا مومي. د خوراک دپاره کوین یوه مرغۍ ونیسي. اوس د دې دواړو ترمنځ تعلق ښه شوي وي. دغه وخت د ریسکیو هلیکاپټر په دغه جزیره راشي، خو رابن او کوین د مدد دپاره څه نښه نه وي جوړه کړې. د رابن دا خیال وي چې په فایر سره به د ریسکیو جهاز دوی ته ښکاره شي، خو د رابن نښه خطا لاړه شي او د ریسکیو جهاز واپس لاړ شي. کوین په رابن باندې ډېره غوسه وکړي. اوس دواړه په یو غر د ختو فیصله وکړي چې چېرته ښه سیګنل ورته میلو شي. په لاره کې رابن یو غار ته پروزي، خو کوین یې بچ کړي. دوی چې بره وخیږي نو وګوري چې په اوبو کې یو کشتۍ روانه ده. دوی لاندې راکوشي او خپل لایف بوټ واخلي او د کشتۍ طرف ته روان شي. خو چې کله دوی وګوري نو دا کشتۍ د ډاکوانو وي. دوی د واپس کېدو کوشش وکړي، وګوري چې ډاکوان یو سړی ووژني او اوبو ته یې غورځوي. نو دوی را واپس شي، خو ډاکوان دوی وویني او دوی پسې شي. د ډاکوانو په پیرنګ سره د دوی لایف بوټ ته ډېر نقصان ورسي او آخر دوی ګرفتار شي او ریولي. دغه وخت کې رابن د چالاکۍ نه کار واخلي او دوی ته وایي چې په هغه جزیره کې سره پټ دي او د موقع نه پیدا واخلي او راوتښتي او د یو کمر نه راټوپ کړي. کله چې ځنګل کې ګرځي نو دوی ته یو زوړ جنګي جهاز ملبه میلو شي. دوی د هغه جز د ملبې نه د خپل ضرورت سامان راواخلي او خپل زوړ جهاز واپس مرمت کړي. خو چې کله دوی دغه ځای نه راوځي نو ډاکوان په دوی فایرنګ شروع کړي. په دې کې کوین ولګي، خو هغوی ته دا معلومه وي چې دا زموږ د ژوند بچ کولو اخري موقع ده. رابن په څه طریقې سره جهاز راوچت کړي او را روان شي او د ډاکوانو نه صحیح سلامت روزي او د ډاکوانو حمله ناکامه شي. بل خوا هلته په جزیره کې هغه ټولو خلکو ته دا یقین وي چې هغوی دواړه مړه شوي دي او د دې باره کې یو تقریب منعقد کړي وي. خو په دې کې رابن او کوین راشي، د هغوی جهاز په اوبو کې لینډینګ وکړي. کوین په هسپتال کې داخل وي. رابن یې تپوس له راشي او دواړه دا محسوسوي چې دوی یو بل سره مینه پیدا شوې ده. رابن ته دا هم پته ولګي چې د هغه بوای فرینډ د کوین ګرلفرینډ سره خپل تعلقات سیوا کړي دي، نو ځکه هغه د هغه سره د واده نه انکار وکړي. کوین هم په زړه کې دا محسوسوي چې د هغې رابن سره ډېره مینه پیدا شوې ده. کوین په منډه منډه ایرپورټ ته راشي، خو د رابن جهاز الوتی وي. خو څه ګوري چې رابن واپس راشي. کوین او رابن دواړه یو بل ته ورته غاړه وځي او دا واده وکړي چې پس د نن نه به یو ځای اوسېږو او په دې ځای دا قصه ختمه شي. ګرانو کتونکو، زموږ د حوصله افزایۍ لپاره
ویډیو لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ.